د میدان وردګ ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د نوي قانون د لا ښه پلي کېدو په موخه له ژورنالستانو، فرهنګیانو او د رسنیو له مسؤلینو سره د همغږۍ غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي حبیب الله مجاهد وویل له دې غونډې موخه د ژورنالستانو او د رسنیو مسؤلینو همغږي کول او د امر بالمعروف وزارت د نوي قانون ښه پلي کول دي. له دې غونډې مو څو هدفه دي. یو د رسنیو مسؤلین چې زه خپله ورته خپل ملګري وایم الحمدلله موږ داسې رسنۍ لرو چې بل چېرې څوک مثال نشي پېښولی. د دې غونډې په ترڅ کې د یاد ولایت د ملي تلویزیون امیر قاري احسان الله کلیوال وغوښتل چې شاعران دې په شعرونو او ژورنالستان دې د خپلو برنامو په جوړولو سره یاد قانون تر خلکو ورسوي. د امر بالمعروف قانون د امیر المؤمنین شیخ صاحب مختلف پیغامونه او هدایات او حکمونه په شعر کې په پیغام ډول باندې وړاندې شي، ځکه شعر خپله قول لین د رسنیو خبریالان یا پروډیوسران که چېرته په خپلو برنامو کې په ښکلو الفاظو قول لین او پستو خبرو باندې خپرونې وړاندې کوي او همدغه د ټولنې د اصلاح دپاره چې مشرتابه هدایات دي د امر بالمعروف وزارت دي د نورو وزارتو دي په قول لین او موعظې حسنه سره په خپلو خپرونو کې راونغاړي. ښاغلي نجیب الله فکرمند د دغه ولایت د اطلاعاتو امیر په خپلو خبرو کې وویل د رسنیو په برخه کې چې موږ څونه کار کړی د الحمدلله په میدان وردګ ولایت کې له فتحې راوروسته داسې د اندېښنې وړ خبره د اطلاعاتو فرهنګ ریاست یا له نورو اماراتي ادارو سره نه ده رامنځته شوې چې هغه د اندېښنې وړ وي. علت یې همدغه ده چې هغه نافذه قوانین چې د رسنیو په مورد باندې طرز العمل د اطلاعاتو فرهنګ محترم وزارت پالیسي جوړه شوې په همغه روان باندې روان دي، هېڅ نوع مشکل تر اوسه نه ده جوړ شوی او په خپل انداز باندې. همدارنګه د یاد ولایت د امر بالمعروف استازي مولوي لطف الرحمن د غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې تر څو ټولنې ته د نوي قانون په رسولو کې ورسره مرسته وکړي او الله جل جلاله دې ځوانانو ته موږ توفیق ورنصیب کړي چې موږ سره په څنګ کې ودرېږي او موږ سره په دغه کار کې کومک وکړي، زموږ کار لا ترقي وکړي. انشاءالله ډېرې خوشحالۍ به راشي. اوس هم الحمدلله ډېرې خوشحالۍ دي، د زړه له خلاصه خلک په ارام باندې ژوند تېروي. دا د اسلامي نظام د مجاهدینو د علماو د نیکانو خلکو برکت ده او پس د دې به انشاءالله یوه ذره به هم څوک په چا ظلم نه کوي. مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې د رسنیو فعالیتونه د پخوا په پرتله ډېر ښه او د ژورنالستانو په وړاندې هیڅ کوم خنډ نه دی رامنځته شوی.